افغان لوبډله لومړی توپونه کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان د نن سیالۍ ټاس وګټي او په خپله د توپونې پرېکړه وکړه. ګورو چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې د زیمبابوې لوبډلې ته څونه ده پرېږدئ. تاسو هم دعاګانې کوئ چې افغان لوبډله په لومړۍ لوبه کې زیمبابوې لوبډلې ته ماته ورکړي.